اللہ مولانا العظیم درود شریف وائد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. ستاسو دوران دی دو قرآن کریم میں سو جملی مورستی دیکھ کہ اللہ پاک دنیک صحبت بیان کی او دا فرمائی چتا سو دنیکان و خلق و صحبت داغی ملګرتیا هغې سره ناسته ولاړه دا خپل عادت وګرځوئ. مشرکانو رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وایي چې موږ غواړو چې راشو تا سره کینو او ستا دا خبرې تا نه واورو. دا غریبانان صحابه فقرا ستا سره خوا کې ناست دي، موږ ته ځان بد لګي چې موږ د دې خلکو په مجلس کې ناست یو. تاسې وکړه چې دا کسان ځان نه لر کا او موږ دپاره یو وخت مقرر کا چې په هغه وخت باندې موږ سره کینو. جبکې رسول الله علیه الصلاة والسلام دې باندې حارس و چې په هره طریقې چې دا خلک مسلمانان شي. دا اراده وکړه چې دې خلکو دپاره یو ټیم مقرر کوم چې هغه ټیم باندې به نور خلک نه وي او دا صنادید د قریشو به وي. فوراً الله آیت نازل کړو چې واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل نفس دا هغه چا سره رایسار کا چې ایسار او بیگا دا الله ذکر کوي او خپل توجه د دې خلکو نه ماړه لیکن دې ته اشاره ده چې صحبت د نیکانو خلکو دا د انسان د اصلاح لپاره ډېر ضروري دی.